بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول باب د دین له خاطره سختی تیرول، تکلیفونه او مشقتونه زغمل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم د دین په خورولو کې چې څومره تکلیفونه او مشقتونه تیر کړي دي، د هغې تیرولو خو یوه خوا د هغې اراده کول هم زمونږ په شان نلایقو ته ګرانه ده. د تاریخ کتابونه د دې واقعاتو نه ډک دي، په هغې عمل کول خو جدا خبره ده. مونږ د هغې د معلومولو تکلیف نه کوو. په دې باب کې څو کیسې د نمونې په طور ذکر کولې دي. په دې کې د ټولو نه لومړی په خپله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یوه کیسه نه شروع کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر د برکت ذریعه ده.